د رزق د برکت دپاره هغه وظیفه درته ښایم چې امام الانبیاء یې ښیي. امام الانبیاء د هغې بیان کړی دی. زه د خپل استاد او د پیر خبره نه کومه، د آقا نامدار د خولې وظیفه ښیم، دې نه بهترینه وظیفه نشي کېدلی، دې نه اوچته وظیفه نشي کېدلی. او د هغه وظیفه ده چې پیغمبر صحابي ته ښي. یو صحابي راځي وي یا رسول الله ډېر زیات غریب یم، د مالدارۍ دپاره به څه وظیفه نه وي. نبي علیه السلام ورته چې کور ته ځي په خپل اهل باندې سلام واچوه او د هغې نه بعد 3 ځلې سورت اخلاص ووایه، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد. څومره غریبي ده، فقر دی، قرض دی، مصیبت دی، پریشانی ده، الله به ختموي. هغه صحابي دا وظیفه شروع کوي، بعد کې راځي وي یا رسول الله دومره څه الله راکړ چې د حساب نه وتلي دي، دومره زیات الله راکړ چې حساب یې نه کېږي. لکه اوس په کور کې یو سلام کول دومره ګرانه خبره خو نه ده. او د هغې نه بعد صورت اخلاص ما ته م یاد دی، تا ته م یاد دی، ماشوم ته م یاد دی. سلام واچوه، که ستا په کور کې مور وه، که د خور وه، که د لور وه، که هر څوک په کور کې دي. او د هغې نه بعد بسم الله سره 3 ځلې صورت اخلاص ووایه. الله به دې په همدې کور کې خیر و برکت راولي. الله به دا جنګونه ترېنه ختم کړي، الله به دا نفرتونه ورنه ختم کړي، الله به دا کینې ورنه ختمې کړي. او د هغې په ځای به الله برکت راولي، د هغې په ځای به الله خوشحالي راولي، د هغې په ځای به الله خیرونه راولي، د هغې په ځای به الله مینه راولي، د هغې په ځای به الله الفت راولي، د هغې په ځای به الله اتفاق راولي، د هغې په ځای به الله اتحاد راولي. او که یو دعا ورسره یاده کوي بله هغه ډېره بهترینه دعا ده، نور به هم خیر سې وایي، اللهم اکفني بحلالک عن حرامک واغنني بفضلک عمن سواک. دا دعا ورسره شامل کړئ، انشاءالله انشاءالله زما د خپل پیغمبر په خوله باندې ایمان او یقین دی چې الله به خامخا په رزق کې خیر او برکت اچوي، او الله به هر قسم غربت، جنګ جنګړې، اختلافات به الله ختموي.